أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ډیرو جمعونه زمونږ د اشراط الساعه د قیامت د علاماتو متعلق بیانات شروع، او په دې منځ کې د موقع په مناسبت سره نن موږ یو بله موضوع د هغې متعلق بحث کوو چې نن په دې ټوله دنیا کې یو وبایي مرض هغه راغلی دی، او د هغې د وجې نه خلک په یو دهشت کې، خلک په یو یره کې او په یو خوب کې پراته دي. ډېرو خلکو د هغې عقیدې هم پکې خرابې شوې، غلطې پروپیګنډې هغه هم پکې وشوې، د الله په عذاب پسې مسخرې پکې وکړلی شوې. داسې حالات کې مؤمن له څه کول پکار دي؟ موږ په دې مختصر ټیم کې صرف یو دوه خبرې عرض کوو. اول خبره ده چې داسې وبایي مرضونه د دې اسباب څه شي ده، په څه وجه باندې راځي. دا مرضونه څه نوي نه دي، مخکې دور کې هم داسې وبایي مرضونه راغلي دي. تاریخ د هغې ګواه دی. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا په دور کې طاعون عمواس دا یو وبایي مرض راغلی، او په زرګونو خلک پای کې وفات شوي. وروسته دور کې وخت په وخت باندې داسې وبایي امراض هغه راغلي دي، دا ناشنا نه دي. بعضې خلک هغې ته اشکالات او داسې یو شبهه هغې ته پیش کېږي چې یاره دې طواف بند شوی، دا بلکل داسې د کفر کار بعضې خلکو ته ښکاره کېږي. حال دا چې دا خبره غلط ده. مخکې دور کې داسې واقعات راغلي چې طوافونه بند شوي دي، حج هم نه دی شوی. 317 هجري پای کې قرامیطه د شیعګانو یو باطله فرقه ده بېدینه، هغې په مکه باندې حمله کړې وه، حجر اسود یې وړی و. 10 کاله حج نه و شوی، 10 کاله سری بو د حج نه و شوی. 1800 کې 2 کرت واقعات راغلی دي. یو د وبایي مرض د وجې نه 2 کاله حج نه و شوی، کولیرا یو وایرس هغه راغلی د هغې د وجې نه حج نه و شوی. داسې ډېر شی واقعات راغلي، دا نوې خبرې نه دي، دا راځي وخت په وخت باندې. لیکن دا معلومول غواړي چې وبایي امراض دا راځي نو د څه وجې نه راځي، د مسلمانانو په دې کې کردار سره څه کول پکار دي. دا دوه خبرې موږ عرض کوو. اوله خبره هغه ده چې وبایي امراض دا راځي د دې لپاره بنیادي سبب هغه موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته وتپوسو چې حدیثو کې څه ویلي چې دا وبایي امراض ولې راځي. امام ابن ماجه حدیث نقل کړی دی او صحیح حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، اوږد حدیث دی، هغې نه یوه ټوکړه زر عالم د الله نبی فرمایي، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. یو قوم کې فحاشي نه ښکاره کېږي تر دې چې دوی برسر عام فحاشي شروع کړي. الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. مگر په دې خلکو کې بعد طاعون بیماری، وبایي امراض، داسې دردونه او داسې مرضونه به پکې راشي چې مخکې د دوی په اسلافو کې نه و تېر شوي. چېرته مخکنو قومونو کې به دا نه راغلي. بنیادي سبب په دې حدیث کې څه ذکر فحاشي عریاني عام کېدل. او بیا یاد لرئ ډېر بدبخته خلک په دې وخت کې بیا شته دی چې داسې وبایي امراض راشي، یو خو د الله په عذاب پسې مسخره کوي، خو بل طرف ته
دغه عذاب داغی نه د یری پسې باندې د دوشل فحاشي اختیار کی او د مخکره د نورم سرکشي او فحاشي کې خور نه وزي. حال لري د بعض صحابه کرامو نقل لی چې هلاکت او پوره هلاکت داده چې خلق د وبا په ټیم کې د وبای امراض په ټیم کې د ګناونه اختیاري. لہذا اول سبب د دې تعاون بیماری د پاره چې دغه فحاشي او ریالي عام کېدلی. لیکن زړه په افسوس سره وایم کېدای شي دا د الله رب العالمین د طرف نه یو گرفت وي زمونږه. الله زمونږه کېدای شي دومره خفه شوی چې ما خپل عبادت خانې نم بندي پکار داو چې عبادت خانې کولاوي مساجد کولاوي دروس کولاوي چې هغه کېدل عام طور باندې. لیکن نن زما د دې بدبختۍ په وجه باندې چې زه د الله په عذاب پسې مسخره کومه نن ما الله د جماعت نه ولې بندوي. حال لاره چې مسجد خو د الله کور دی. یو سړی چې د خپل کور نه یو کس منع کوي نو هغه کس منع کوي چې هغه کس ته د ډېر زیات بدي شي ځکه خپل کور ته نه پرېږدي. زما وروڼو کم جرم من کړی دی چې نن موږ خپل الله د خپل کور نه منع کوي. نن الله موږ ولې دومره خفه کړی دی چې نن مساجد ځای په ځای باندې بندېږي اعلانات کېږي جماعت ته به خلک نه راځي. حال لاره چې جماعت خو د الله کور و کم څوک چې د چا کور ته لاړ شي هغه حفاظت کوي هغه د حفاظت ذمه داري اخلي. لیکن نن زه دومره بدبخت یم چې خپل الله ما کور ته هم نه پرېږدي خپل الله به ما باندې خپل کور هم بندوي چې ته به زما کور ته نه راځي اگر چې هغه به د حکومت په واسطه باندې د بل په واسطه باندې. لیکن جرم به زما ما خپل الله ولې ما خپل کور ته نه پرېږدي. خو لیکن زه دا هم یم ډېر افسوس سره چې مساجد پسې باندې هغه زینه بندول پکار دی چې د کم زینه د کرونا وایرس داغي اصل کې پیلاو کېږي او هغه د هغې لپاره سبب ګرځي چې هغه د فحاشۍ اړې دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې اصل کې د فحاشۍ او د اوریانۍ اړې باندې کوي. انشاءالله تعالی کرونا وایرس په خپله باندې بند دی. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون. دا زمان نبی ویلي دي د سورن ابن ماجه روایت دی د ځانه مې جوړ کړی نه دی مخکې نه موجود دی. علما دې راته ووایي چې که هغه روایت دروغ وي یا ضعیف روایت وي راته دې وایي خیر دی. لیکن دا روایت مخکې په کتابونو کې لیکلی شوی دی خو زما قوم ودرې هغې ته خبر نه و او که خبر وو نو امځان یې په نانګاره کړی و. اصل بنیادي سبب د دې لپاره فحاشي او عریاني ده. زما وروڼو په دې وخت کې موږ له اوس کول څه پکار دي موږ به کوو څو دا هم یاد لرئ د دې لپاره سبب حرام خوریم ده. حرام خوري چاینا والا حرام کول حرام خوړل ګندګي خوړله سپي ماران لړمانان ته ګندګي خوړله چینجي مینجي خوړه د هغې د وجه نه هم کې ولګېد ورته خو په وجه کې خو همدم سوځي مسلمانان هم د هغې شکار شول. او دریم ظلم هم کېدلی شي د دې سبب ظلم هم کېدلی شي. په کشمیر کې څو میاشتې کرپي لګېدلې وه هېچا په ډډ باندې نه اړول هغې باندې مخکې هندوستاني فوج ظالمانو پابندي لګولې وه چا د هغې دپاره اواز نه پورته کوه په دې عالم کې صرف د خبرو پورې خبره پاتې وه هېڅ چا د هغې دپاره اواز نه پورته کوه. د کشمیر مظلوم مسلمانانو د هغې په حال باندې چا رحم نه کوه. نن الله ټول خلق راونیول هر یو سړي باندې کرفي ولګوله په خپل کور کې کېنول بازار یې راباندې بند کو مسجد یې راباندې بند کو مارکیټ یې راباندې بند کو هر څه یې راباندې بند کو چې ته زما په بندګانو باندې رحم نه کې ته به هم دقه شانته محصوري په تا هم کرفي لګي. زما وروڼو اوس په دې حال کې موږ له کول څه پکار دي. تاسې تعاون بیماري چې کله راشي دې کې څه کول پکار دی. دویمه خبره زما دا بنیادي غټې غټې خبرې. اول نمبر خپله عقیده درست کوي خپله عقیده مضبوط کوي. قرآن لولئ قرآن نه عقیده زده کوي حدیثو نه عقیده زده کوي. زموږ عقیدې نن کمزورې په دې وجه دي چې د قرآن سره هم تعلق نشته د حدیث سره هم تعلق نشته دی. قرآن کې الله موږ ته څه ویلي دي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اے نبی دې خلکو ته وایه چې موږ ته به نه رسیږي مګر هغه څه چې موږ له الله لیکلي دي.
هو مولانا دغه الله زموږ مولا دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله باندې دې توکل وکړي مؤمنان. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آتا نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کوي او په نصیحت کې ورته دا خبره کوي وعلم بچیا پوه شئ ورې ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء بچیا که دا ټول امت او دا ټول خلق را جمع شي او تا ته په څه شي باندې فایده رسول غواړي لم ينفعوك تا ته نشي رسولی الا بشيء قد كتبه الله لك مگر هغه څه چې الله تعالی لیکلي په تقدیر کې دغه فایده به تا ته ورسوي. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء که دا ټول امت را جمع شي او تا ته څه تکلیف په څه شي باندې رسول غواړي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك مگر په هغه شي باندې به تا ته ضرر رسي چې کوم الله تعالی لیکلي په تقدیر کې نور هیڅوک تا ته ضرر نشي رسولی. امام ترمذی دا حدیث نقل کړی عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ خپل زوی ته نصیحت کوي او ته څه وایي وی بچیا یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان بچیا ته به د ایمان د حقیقت خوند چرته ونه څکې حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. بچیا د ایمان د حقیقت خوند نشي څکلی څو پورې چې دا عقیده دې رې جوړه شوي چې کوم څه ما ته را رسیږي نو هغه ما نه خطا کوي او کوم څه چې ما ته نه را رسیږي هغه ما ته چرته هم نشي را رسېدلی. او بیا ورته ویله ویل بچیا دا ځکه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چا فرمایلی ان اول ما خلق الله القلم الله اول چې کائنات پیدا کول قلم یې پیدا کړ فقال له اكتب قلم ته الله حکم وکړ ولیکه او ورته ویل قال ربي وماذا اكتب ای زما رب څه شی ولیکمه ویل اكتب مقادیر كل شيء د هر شي تقدیر ولیکه حتی تقوم الساعه د قیامت د قائمې دیو پورې چې څومره څه دي دا تمام کې تمام ولیکه. او بیا ورته ویل خپل بچی ته وی یا بنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایلی دی من مات علی غیر هذا فلیس منی که د دې عقیدې نه ما سوا په بل عقیده څوک مړ شه زمانه نه دی وره. څومره مزدار خبر موږ ته خپل نبی کړی ده د کائناتو د پیدا کېدو نه مخکې الله هر څه لیکلي دي. که کرونا وایرس د دې نه زما مرګ الله لیکلی و که په بندو شیشو کې ناست وم هم به دغه مرګ ما ته را رسېږي او که ما ته الله نه و لیکلی دا ټول خلک به پې مړه شي زه به ترې بچ یم که الله ما ته نه و لیکلی. امام ابو داود دا روایت نقل کړی. دویمه خبره یاد ساتئ دا عقیده یاد لرئ چې مرګ په خپل ټیم باندې راځي مرګ بې ټیمه نه دی دا قرآن ویلی دی بلکہ قرآن خود یہودو دغی صفت زم کئی صفت سامے بیانی نپائی کیو صفت دا یہودیان سے بیانی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ دیبت بیامونی دا یہود چپا جون بانے دیر حارسان دی دار چنہ یرا کئی مومن سڑی دا خدا عقیدہ دا چیز یو ظلم رما مالا و مرک خام خارازی ادیری د کرونا وایرس والا نړکی نه دي د څومره چې مړي په دې ادیرو کې پراته دي څو پکې د کرونا وایرس نه مړي دي راته وښیئ وایي خو د چا یو سبب وي د چا بل سبب وي د چا بل سبب وي او قرآن هم موږ ته دقه ویلي دي او الله را فرمایلي لکل امة اجل د هر یو امت دپاره یوه نیټه ده فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون د چا چې کله نیټه پوره شوه یو ساعت نه مخکې کېدلی شي نه یو ساعت وروسته کېدلی شي. حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی دی الله په دې رحیم باندې یو ملک هغه مقرر کړی دی کله چې انسان دغه تخلیق کېږي د هغه پیدایش کېږي د مور په رحم کې څلوېښت ورځو پورې هغه نطفه وي بیا د هغې نه ټوټه د وینې جوړه شي بیا ټوټه د غوښې وغیره حتی چې کله د هغه خلق مکمل شي الله ملک مقرر کړی دی هغه ته وایي ولیکه وایي د ده وایي څه ولیکم یا الله ولیکه اول نمبر د عمر
د عمر ولیکا 80 کاله 90 کاله 50 کاله 30 کاله هر څومره شي دا ولیکا. دویم نیکبخت او بدبخت او دریم رزق دا ولیک. منګه چې د مور پر رحم کې پراته نو الله زمونږ نیټه لیکلې ده دا هیڅ پته نه لګي چې دا به د کورونا د وجې زمونږ هغه مرګ راځي که دا به د بل څه وجې نه راځي. د دغې غم به زه نه کوم دا غم به زه کوم ما ته چې کوم ټیم الله لیکلی په هغه ټیم باندې به زمانه ساه اخلي. لہذا دا عقیده ساتئ چې په کوم ټیم باندې زموږ مرګ مقرر دی هغه ټیم باندې به مرګ راځي مخکې وروسته نشي راتلی. دومره دهشت ته څه ضرورت دی دومره یرې ته څه ضرورت دی چې اسمان راښکته کړی خلکو دومره یرې ته ضرورت نشته دی. درېیمه خبره داسې وبایي معام راشي که نه راشي په هغې کې د مانځه پابندي د مونځ پابندي ډېره ضروري ده او دا قرآن نه معلومه ده حدیثو نه معلومه ده. نبی صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرمایلی ہو عبداللہ ابن عباس وی احفظ اللہ یحفظک بچیا د الله د دین حفاظت کو الله بستا حفاظت کوي او په دین کې د دین ستن څه ده مونځ د دین ستن احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک د الله د احکامو حفاظت کوا الله به تخپل مخې ته بیا ونی دغه مدد به هر ټیم کې تا ته حاضر وي. د مونځ پابندي کوا. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ او فرمائے چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی من صلی الصبح خاص کر د صبح مونځ د جمع سے اهتمام کوي. ټول ملګرو ته درخواست دی نوجوانانو ته خاص کر درخواست دی ځکه چې هغوی د سهار په مانځه کې ډېره سستي کوي. داسې موقع باندې د سهار د مانځه ډېر اهتمام کوي. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایي من صلی الصبح فهو فی ذمة الله چا چې د سبا مونځ وکړو سبا منس دا الله په خپل امان کې واغسته الله په خپل حفاظت کې واغسته. او دومره وایي چې ګورئ انسانانو ته وایي فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء ور یاد لرئ چا د سبا منس کړی دی نو خیال ساتره دې سړي خیال کوه ګورئ چېرته تکلیف ورته ونه رسي الله به درنه د خپل امان تپوس بیا کوي چې ما ولا امن ورکړی تا ولا ولې تکلیف ورکاو. او دومره پورې دا فیدرکه فیکبه فی النار دغه سړی چې د سهار مونځ یې کړی دی د جمع سره او چا ورته تکلیف ورساو الله وایي ما په خپل امان کې اغوستلی دی نو که تکلیف دې ورساو جهنم ته به دې الټه واړتم. چې انسان زما د مانځه په وجه چې زه سهار مونځ د جمع څه کوم او الله دغه انسان چې ما ته تکلیف را رسوي دا الټه جهنم ته وراړته کرونا وایرس ما ته څه ویلی شي مجال نشته چې ما ته زه خو ټوله شپه فیسبوک ته پروت یم زه خو ټوله شپه یوټیوب ته پروت یم زه به سهار مونځ څنګه وکړم سهار مونځ ته به زه څنګه راپاڅم زما وروڼه موږ په دې خبرو نه پوهېږو. او مخکې ما تاسو سره حسن بصري رحمه الله دا قول ذکر کړی حسن بصري رحمه الله هغه ته یو کس ویلي ویل صاحب زه ګناهونه کوم نعمتونه الله نور هم راکوي نور هم راکوي ویل دا به څه وجه هغه ورته ته تهجد ته پاسې ویل نه ویل دغه عذاب دې پوره دی ویل نور عذابونه ضرورت نشته دغه عذاب دې پوره دی چې الله دې خپل ځان ته نه ودروي. زمارو سهار د مانځه خصوصي اهتمام کوي په دې باب کې تمام منځونو خاص کر د سهار د مانځه انشاءالله محفوظ به یې وي. څلورم د دعا اهتمام کوي. ګوره مسخره مه جوړوئ وبایي امراض د دې نه مسردار الله عذاب دی دا الله عذاب دای به موږ مسخره نه جوړو چې خلکو مسخرې جوړې کړي دي څوک پسې یوه خاکه جوړوي څوک پسې بله خاکه جوړوي یو ملنډه او بله ملنډه کول نه زمارونو په داسې ټیم کې دعاګانې کول پکاري الله ته رجوع کول پکاري دعاګانې کول پکاري. وقال ربکم ادعوني استجب لکم ستاسو رب ویلي زمانه دعا غواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلومه. دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ربکم حی کریم یستحی من عبده الله رب العالمین ستاسو رب ډیر حیاناک دی ډیر کریم ذات دی ډیر کرم والا ذات دی یستحی من عبده د خپل بنده نه ولا حیا ورځي اذا رفع الیه یدیه ان یردهما صفرا چې بنده ورته لاس پورته کړي او د لاس تش واپس کړي الله وایي د دې نه بالا حیا راځي وي. په داسې موقع باندې خلک دعاګانې کوي. امام ابو داود دا روایت نقل کړی دی. بیا خاص کر د مسلمانانو دپاره دعاګانې کوي
نور مسلمانان د پاره دعاګانې کوي. حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح مسلم کې حدیث دعوة المرء المسلم لاخیه بظهر الغیب مستجابة. یو مسلمان چې د بل مسلمان د پاره غایبانه سوال کوي غایبانه دعاګانې کوي دا قبليږي. او عند راسه ملک موکل د سر په خوا کې یو ملک الله مقرر کړی په ملائکو کې کلما دعا لاخیه هر کله چې د خپل مسلمان ورور د پاره په غیب باندې دعا غواړي د خیر دعا غواړي نو قال الملک ملک التوي کوم چې مقرر آمین ولک بمثل ستا په دعا آمین او دغه شان دي ستا د پاره الله درکړي. الله به زموږ حفاظت کوي چې موږ دعاګانې غواړو. پنځم خبره کثرت الاستغفار ډیر استغفار غواړي. نوح علیه السلام خپل قوم ته ډېرې خبرې کړې وې نو هغه یو دام ویلي خپل الله ته ویلي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انهارا. ما دې قوم ته ویلي استغفار غواړئ د الله نه بخښنه غواړئ باران به الله په تاسو باندې وقت باندې کوي مالونه به زیات کی اولاد بدل زیات کی باغونه بل در کی نهرونه بل در کی لا الله خپل نعمتونه راوړي په منګه باندې کچرته منګه استغفار غوښتو همیشه د پاره استغفار همیشه د پاره استغفار. شپږم کار مخکې منګه عرض کو د ګناه نه ځان ساتل د ګناه نه په داسې موقع باندې ځان ساتل. قرآن کې ویلي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. چا چې تقوا کوله یری کوله د الله نه ګناهونه پرېښودل اجتناب عن المعاصي کاو یجعل له مخرجا الله بولا د هر مصیبت ته د هر تکلیف ته زیر خلاصې وګرځي او داسې ځای به رزقونه درکړي چې ستا به ګمان هم نه وي. ګناه نه ځان ساته او سبب یې دغه ګناهونه دي. وم کار د خلکو مدد کول نور مسلمانانو مدد کول. لیکن افسوس دا چې زموږ عقیدې دومره بیکاره شوي چې په داسې موقع باندې موږ د مسلمان نه تېښته کوو. په هسپتال کې به بیماري او هر سړی چې کوم دی هغه به دې تېښته کوي څوک به لاس نه ورارتی. ولې کرونا وایرس ماته لګېږي کرونا وایرس ماته لګېږي. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله د خپل بنده سره مدد کوي څو پورې چې دا بنده د خپل ملګري سره خپل مسلمان رور سره مدد کوي الله به ستا مدد کوي. دارنګه نبی وایي من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. حدیث مسلم کې راغلی څوک چې په تاسو کې طاقت لري چې خپل رور مسلمان ته فایده ورسوي فایده خلکو ته. اتم کار د صبر مظاهره صبر کول په دې ټیم کې زمونږ د پاره په دې کې خیر دی. غم به کوي کفار به غم کوي زما څه غم دی. نبی خو ماته ویلي عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. د مؤمن کار ته تعجب دی مؤمن کار خو ټول د خیر دی. که خوشحالي ورسیږي شکر ادا کی ام الله ته راضي کی او که تکلیف ورسیږي صبر کوي جو هم خیر دی پکې مون خو هر کار کې خیر دی. او دا یاد لرئ بعض علما ویلي دي الله دا خپل بندگانو باندې چې دا مرضونه راولي دا سره پار راولي دا ادب ورکوي لږ خیال وساتئ غفلت ته کار مه اخلئ. الله کولی شي ته ډېر اوچت لګې لیکن یو وایرس چې په سترګو په نظر هم نه راځي مقابله نشي کولی مقابله. بل کار نه هم هغه دا وکړي چې خوف مخوروي یره مخوروي په خلکو کې دهشت مخوروي په خلکو کې. کرونا وایرس په یو څیز شي د خلکو ته بد سي هنګامه جوړه کړې ده او خلک ټول په یره کې اړتلې دي. د خلکو نه زونه وښکلي دي د چا پوزه خارښتېدلې نه یو کرونا ولګېده ټوخی چا کړی نه یو کرونا ولګېده. دا وهم نه دی وهم دا نیمه بیماری ده. ګورئ وهم نیمه بیماری ده که دی مړ کېده او که نه مړ کېده اوس یې په زور مړ کو دومره ته یې خلکو کې خورې. دا کارونه څوک کوي دا کارونه هغه څوک کوي چې د هغې عقیده خرابوي عقیدې ټیک نه په الله باندې توکل الله علی الله نه بر ناقه به صاحب پوزه خارښتېدلې نه کرونا لګېدلی ورته صاحب ماسکونه به یې لګولي
په ماسک په ته زما نه کرونا منع کي چې تا ماسک لګولی دی او دې طلب کې ور لاس په نه میلاوې مصافحه کې او لاس په نه میلاوې یو نفرت سیب خلکو خور کړی دی نفرت دونه خو بیکار عقیده ساتل پکار نه دي بیکار عقیده ساتل یاد لري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ابو داود کې راغلی لا يحل لمسلم ان يروع مسلما مسلمان د پر حلال ندي چې هغه بل مسلمان ویری مسلمان باندې ویری هغه ډاټ ګرل ورکا هغه تسری ورکا ما مخکې تاسو ته خبره کول کړم بای سلف فضیل بن عیاض هغه ویلو انما جعلت العلل يعني الامراض ليؤدب الله بها عباده وليس كل من مرض مات الله خود مرزونه دې لپاره مقرر کړی چې بندگانو ته ادب ورکړي وای دا نه چې څوک بیمار شي بس مړ شي خاص صحتمند به خسر سپین اس مرض به پکې نه او دی بوله نوم څور کې یاره جی هارت اٹیک وته وش مړ اته خو هیڅ مرض نه لګېدلې زمارونو دا یو خبره دا ضروری په دې وخت کې توکل په الله باندې کوي دهشت مخوروي یره مخوروي په خلکو کې د صبر مظاهره کوي توکل علی الله کوي او زه تعجب دا کوم خلکو ته چې راوتلي د اسلام آباد پر روډونو باندې هغه کنجر خلک څه شو چې هغه ویل میری جسم میری مرضی وستا جسم ستا مرضی ده کرونا منع کا کنا کتا کی جرأتی خود کرونا منع کا کنا میرے جسم میری مرضی پتہ به اوس ولګي راشوی میدان دے اوس لګي دے اوس پتہ به دی ولګي چې میری جسم میری مرضی نه تیری جسم الله کی مرضی و چې سر باندې کې قبر باندې کې کده کرونا نه دی وجنی نو کر سره دی وجنی قبقل لرا خلق عقل په دې خلکو کې نشته دماغ د دې په سر کې نشته چرته کانی پکې پراتري کانی عقل پکې نشته هغه چې چرته لاړې تاسو ما د الله عذاب تولیدلې د کرونا په صورت کې راوشي مقابله نه امتاج سه دا درې زمونږ د الله عذاب په چیلنج کوي دا الله عذاب په چرته نه چیلنج کوي خپل الله ته رجوع کوي خپل الله سره تعلق ساتي زما الله سما شو نه کرونا ما ته ضرر را رسولی شي نه بل وبای مرض ما ته ضرر را رسولی شي خو ما خپل الله خپل کړی نه دی زه د خپل الله نه باغي ما بغاوت اختیار کړی دی ما د هغه سره همیشه دشمن اظهار کړی دی که چېرته الله زما شو نو بیا زهر هم په تا باندې اثر نشي کولی زهر هم په تا باندې اثر نشي کولی بل اوس ما یو ویډیو کتله غالبا د امریکې د برطانیې په یو یونیورسټۍ کې یو مسلمان دغه د غزي چې کوم کسان دي د هغې سره مناظره د بحث دی ویډیو اوس هم ما سره شته دی پای کې ورته هغې وایي ستاسو په حدیث کې راغلي بخاري کې بخاري حواله ورکوي باقاعده بخاري کې حدیث راغلی دی چې څوک اووه کجورې عجوه دا سارو خوري نو هغه ته زهر پې اثر نه کوي هغه کس ته وایي مسلمان ته وایي که ته نرې اوس ته بیا دغه وکړه که نه اوس په دې تجربه وکړه پته به ولګي چې دا ریښه دي که دروغ دي هغه اووه کجورې خوړلي زهر مخې ته پراتري ویډیو ده ښه زهر باندې راپرېوځي ویسکي چې ویسکي ما ته ګوره وایي ناستې ډېر ساعت ناستې ښځه ده ښځه ورته وایي دا چېرته دو نمبرې دي وایي مسلمانو ته څه وایي زه چې دو نمبرې دا باقي ته وس کوئ دا باقي ته وس که اوس په پته ولګي چې دا دو نمبرې کې یک نمبرې دي روغ رمټ ولی دا کامل اعتماد په خپل الله باندې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون د الله په دوستانو باندې به هیڅ قسم یره نه د الله دوستان به غمجن کیږي نه زما وروڼو خپل الله دوست کوي خپل الله دوست کوي اوس هم موږ ته موقع ده راځئ خپل الله ته رجوع وکړئ خپل الله ته رجوع وکړئ ان شاء الله تعالی کرونا مرونا دا جاخې ماخې به هیڅ نه دهشت محشت به نه خوروي ان شاء الله تعالی کامل توکل په الله باندې کوو د مسلمانانو مدد به کوم واقعات نوي نه دي ګورئ مخکې ما تاسو سره اوس ډېر ښه تاریخي واقعات راغلي دي کله جوماتونه هم بندېږي دا پکې راځي ګورئ جوماتونه هم کله بندېږي امام ذهبي سیر اعلام النبلا کې فرمایي په 448 هجري کې په مصر کې په اندلس کې ام یو
مرض راغلی وباء کبیر لم یعهد قبله مثله چې داسې وبایي مرض مخکې چرته هم نه و راغلی 448 هجري کې حتی بقیت المساجد مغلقه تر دې چې جماعتونه بند وي بلا مصل مونځ کوونکی پای کې نه وي وسمي عام الجوع او ته به عام الجوع ویلی کېدلی شو لږ هم پکې و وبایي مرض هم پکې راغلی و دا حالات کې دیش الله دې نه راولي الله دې مسلمانان محفوظ وساتي دعاګانې ما همیشه دپاره کوو الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي الله رب العالمین سوال کوي دعاګانې کوي چې الله څومره آفتونه دي څومره وبایي مرضونه دي ټول مسلمانان ته محفوظ وساته دا مرضونه په ظالمانو باندې مسلط کا چې مسلمانان ته اخلاص شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين